ملګرو د امریکا په دوه مخي سیاست تر اوسه پورې افغانان سم پوه نه شول. امریکا چې افغانستان ته دا 20 کاله راغلې ده نو د خپلو اهدافو لپاره او تګ یې هم بیرته ډیر مشکل دی چې امریکا ته بیرته لاړ شي. ملګرو راځئ چې راپور وګورو چې امریکا تازه بیا له افغانستان سره څه کړي دي، څومره کومک یې بیا له افغانستان سره وکړ او دغه کومک یا پیسې چې له افغانستان سره یې کړي دي دا د څه لپاره دي، په کومو اهدافو کې به ولګول شي. ګرانو مینوالو السلام علیکم، وخت مو په خیر. امریکا له افغانستان سره 60 میلیونه ډالر مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان سره په تدارکي پروسه کې د 60 میلیونو ډالرو نورې مرستې اعلان کړی دی. په افغانستان کې صحیحون خبري اژانس په یو راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز له قوله لیکلي دي چې هیواد یې په تدارکاتي پروسه کې د روڼتیا د رامنځته کېدو لپاره له افغانستان سره 60 میلیونه ډالر امریکایي ډالر مرسته کوي. د امریکا د دې مرستې په تړاو لا هم د افغانستان حکومت رسما تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو الیس ویلز بیا ویلي دي چې ډیر ژر به دا مرسته له افغانستان سره وشي. د افغانستان سره په ځانګړي ډول تدارکاتي برخې سره د امریکا دغه مرستې په داسې مهال کې کیږي چې تر دې وړاندې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر څو ځله د افغانستان په تدارکاتي پروسې انتقادونه کړي وو. تر دې وړاندې امریکا د افغانستان په تدارکاتي ادارو کې د روڼتیا نشتوالي له امله د افغانستان سره 111 میلیونه ډالره مرسته لغوه اعلان کړې وه، خو هغه مهال افغان حکومت د مرستې په لغوه کېدو سره سم په غبرګون کې وویل چې د امریکا د مرستو د ځنډ لامل د سولې په مسایلو کې په افغان حکومت فشار و او افغان حکومت له لوري نور کومې ستونزې نه دي راوړل شوي، اداره به یې د پخوا په څیر دوام ولري. ګرانو مینوالو په دې هیله چې د نن ورځې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو همدغه ویډیو او دغه خبر خوښ شوي نو در سره لایک کړئ دغه ویډیو. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله پامان.